د سوال سي اعتراضي غونډه شکل باندې دی. وی تاسو وایي چې موږ قرآن او حدیث منو فقط، نو بیا ځان ته اهل الحدیث ولې وایي؟ اهل الحدیث ځان ته ویل په کوم آیات او حدیث کې راغلي دي او کوم صحابي ځان ته ویلي دي؟ اهل الحدیث دایو صفاتینم د صفاتینم د لپاره دا لازم نه چې په قرآن کې دغه نوم خامخا لیکلی. که یو سړی ځان ته اهل الحدیث وایي که ونه وایي، که یو سړی وایي زه قرآن او حدیث منم، به دا مسلمان یا دا مؤمن دی. او اهل الحدیث ته صفاتینم دی. په قرآن کې هم د قرآن ته حدیث ویلې شوی دی. دا اوس آیت مونږ ذکر کړه په خطبه کې، الله نزل احسن الحدیث، الله خسته حدیث نازل کړي، خسته خبره. او حدیث کو په خپل باندې په حدیثو کې ذکر دی، حدیث کو اتفاقی دی. قرآن تم حدیث ویلې شوی دی، حدیث قاسم حدیث دی. نو اهل الحدیث دامن حدیث منون کی او قرآن منودون کی. په دې نوم کې سم ممانعت دی. په نومونو کې خو جګړه نشته لري. خبر په دې کې دا چې قرآن او حدیث ته څوک انکار کوي او قرآن او حدیث نه مني، نو کزان ته اهل الحدیث وایي ام دا قرآن او حدیث منودون کې نه دی. او یو سړی د قرآن حدیث کوم دی هغه من یو ځان ته اهل الحدیث ته وایي مؤمن دی. خدا صفاتینم دی او دا د صحابه کرامو نه دی خو تابعینو دا لفظ استعمال کړی دی، لکه امام شعبی رحمه الله غي استعمال کړی دی. او دا یروس تابعینو تبع تابعینو ډیر شی علماء دا استعمال کړي، په دې چا اعتراض نه دی کړی. او په دې باندې علماء کتابونه لیکلي دي، د باندې د امت اجماع هم دا چې اهل حدیث لفظ د دې استعمال صحیح دی. او دا د مخکې دوره صحابه کرامو له دور نه. امام شعبی هغه تابعی چې ډیر شي صحابه کرامو سره ملاقات شوه دی، او هغه په خپل باندې لفظ اهل الحدیث استعمال کړي، او اهل الحدیث هغه د صحابه لپاره استعمال کړي دي. او په دې باندې امام خطیب بغدادي مشهور امام تیر شوی دی مخکنه، هغه په کتاب لیکل دی شرف اصحاب الحديث ونصيحة اهل الحديث. امام ترمذی میں استعمال اکثر شرح اصول اعتقاد اهل سنت کے امام لال قیام استعمال کرے. نو اهل الحدیث دا معنی ہے چې قرآن او حدیث منودن کې. یوازې اهل الحدیث دا معنی چې صرف حدیث منی. اهل الحدیث معنی قرآن او حدیث دواړه منی، ځکه قرآن ته حدیث ویل شوی کنه الله نزل احسن الحدیث. خدام یاد لري چې ګوره اهل الحدیث د یو جماعت د یو فرقینوم نه دی، ګوره د یو صفاتینوم دی. معنی دارا قرآن او حدیث منودن کې دې ته اهل الحدیث ویل کی. کدا په هر جماعت کې او که په هر تنظیم کې او که په هر علاقه کې کنه دې ته اهل الحدیث ویل کېدل شي چې قرآن او حدیث منی. یو سړی د قرآن او حدیث په مقابله کې د بل چا خبره منی او بل خبره به د برکې دې ته اهل الحدیث ته ویل کی، ته به اهل بدع ویل کی یا اهل الرأی هغه ته ویل کېدل شي. لہذا دانو ثابت دی په دې باندې یو مستقل کتاب حافظ زبیر علی زئی سے رحمہ اللہ علی کله دے اہل حدیث ایک صفاتی نام، دا مطالعے کے ضرور اردو کې دا کتاب لیکل شوی اهل حدیث ایک صفاتی نام. نو موږ چې اهل الحدیث ځان ته ویو دا مطلب نه دی چې ګری قرآن او سنت کې دا لفظ اهل الحدیث استعمال شوی دی، نه اهل القرآن استعمال شوی دی او اهل السنه استعمال شوی دی. اهل السنه او اهل الحدیث یو مطلب دی، سنت او حدیث یو شی دی کنه. اهل السنه معنی اهل الحدیث، او په حدیث کې دا الفاظ راغلي. دبل یو سوال کې چې بعضی خلک وایي چې تاسو ځان ته وهابیان وایي او چې موږ د عبد الوهاب یعنی وهابیان ځان ته چې موږ د محمد بن عبد الوهاب د ذات دغه مقلدین نیو. خو وهاب چې کوم دی هغه ته موږ ځان مسوک کو وهاب الله د وهابیان. لا خدا خبره لري موږ چا ځان ته وهابي، ما ځان ته وهابي ویل تاسو زمانه اورېدلی اوس کوئی وهابي ما دا خو تر خلک وایي مو خو ځان ته اوس پورې وهابي دی ولې خدا کوم خلق دا ګور د وهابیانو د وهابي لفظ کوم دی د دې استعمال شا کړي. تاسو پته شته دا انګريزان چې کله راغلی بر صغیر په وهند او دارنګ به سعودي عرب کې چې کړه د محمد ابن عبد الوهاب تحریک ډېر په مخ باندې لاړ، نو هغه د دې محمد ابن عبد الوهاب تحریک د بدنامولو د پاره دا یو لفظ استعمال کو وهابیان. حاضر چې ګور دا لفظ غلط استعمال کړي دی. ولی د محمد ابن عبد الوهاب ګور دې کې د شیطانانو د انګريزانو دا وهابیان ذکر مستغرق ذکر کړه التا دا خپل نوم محمدو، خپل نوم دا محمد، د پلار نوم دی عبد الوهاب، محمد ابن عبد الوهاب. نو وس محمد یې نشو ویلې، ولیک د سی ویلې چې محمدیان، نو بیا خو ډېر خط دغه وکنه محمدیان. دا خو هر چا پیژني چې محمدیان معنی د محمد صلی الله علیه وسلم تابع ده او خصيفتو.
بیا وروسته په عبدالوهاب کې نو عبد نه جوړېدل نه نو وهاب لفظ کوم هغه ته منسوب له وهابیان ځکه چې دا مسلمانان اکثر د الله صفات د سم پیژني نه یو وهاب ته منسوب له وهابیان اکلم نو دا مونږ ویو چې کبل فرض وهابیان شو کرنو معنا مونږ دا ویو چې غلط لفظ به هم نه لري وهابیان مونږ د الله مونږ کی دلته لیکي چې تاسو بیا ځان ته وهابیان وایي نو د الله خو صفت جبار هم راغله قهار هم راغله عبد الله هم راغله ځان ته قهاریان ولې او جباریان ولې وي مونږ نه دا تاسو راته وي مونږ کوم ځای کې ځان ته ویل دي خپل دغه بس مونږ باندې مراته په چې مونږ باندې راته پی نوم ته یې سیماره ماته ته ځان ته وي لہذا دا صرف د مونږ ځان ته ویل نه دي مونږ ځان ته سوي قرآن او سنت والا بس مونږ یو قرآن او سنت والا قرآن او سنت منودون کی دا مې کتره ته وابي او کتره ته اهل حدیث او کتره ته ارش او کتره ته مؤمن او مسلمان ته زم قرآن او حدیث منودون کی او دغه دعوت خلکو ته ورکو نه جماعت ته دعوت ورکو نه فرقه ته دعوت ورکو بس الله او رسول خبرو ته دعوت ورکو چې تو تار سوي دا اوس عجیب وته سوال دا پته لګی دا سوال وسو کوي وای شیخ صاحب ستا مذهب څه دی او دا چار تقلید کې امام بني فرمت الله امام مالک امام شافعي امام احمد ضرور جواب راکړي مخکې موږ وضاحت کو زما مسلک دی قرآن او حدیث به واورې کني دی اوریدلی زما مذهب دی قرآن او حدیث او دا امامان چې کوم تاجی کړل دا استادان دي زمونږه دی موږ ته خودنه کوي چې کوم خبره صحیح جو هغه اخلو چې کوم خازه کې خطا شي پریدوي دا صفا دعوت به دي کې سکنزل شته په دې کې سره دی باندې شته او دا سلو رواج نه دي ډیر شیری امام بني فرمت الله علیه امام شافعی امام مالک امام احمد سفیان ابن عیینہ سفیان ثوری امام اوزاعی حماد ابن زید حماد ابن سلمہ امام بخاری امام مسلم وغیرہ ډیر شی علماء دا ټول زموږ استادان دي لکه مثال په تور باندې تاسو استاد تاسو دین خي دې مطلب دا چې تاسو دغه تابع وي کنه د الله رسول تابع به وي نو زمونږ سره مذهب د قرآن او حدیث او نبی صلی الله علیه وسلم دغه مونږ ته ترکت فیکم امرین تاسو راته بل کې ویلې ترکت فیکم امرین ما تاسو پر خودري دوه خبره قرآن او حدیث پاتې شو تفصیل کول اجتهاد قیاس دا تفسیر دی د قرآن او د حدیث خو د قرآن او د حدیث د اخوا چې څه شی نو هغه ته مونږ تیار نه یو په دغه باندې به خلک مونږ بدنامي او هغه شرط څه وای دی خو مونږ د الله او د رسول خبره تابع یو او پاتې شو نمونه چې څوک څه وای هغه دی وای زمونږ پیس پروا نشته والله العظیم نه رچا په کوټه کې ناستیو نه لاره د چار طرف نه راځي قرآن او سنت دا زمونږ ایمان دی دا زمونږ عقیده د دغه خلکو ته بیانو که زمونږ په سر ځم به بیانو او مونږ د الله لپاره بیانو د شار لپاره ډول بیانو نو دا خبر ته ضرورت نشته او دا کوم ملګری دا تاسو کړه زتا نه تاسو کوم ستاسو مذهب دی ما خو زما قرآن او حدیث ته تب وستوي ته زما قرآن او حدیث نه بل شي مذهب دی او دې فائدہ سره دې خبره او بل تاسو نه تاسو کوم په دې منبر باندې اوس پورې موږ خبره شرط ذکر کړی دا خو موږ نه ویلې دا اعتراضونه تعالی کوي چې په منبر باندې زلګیا شی وي کله یو مذهب بیانولې کله بل مذهب بیانولې موږ الحمدلله کوشش دا کوو چې خلکو ته دې خبرې وکړي چې آخرت ته تیار شي الله او رسول سے مینه پیدا شي موږ ټول مرده خبره بیان کړې موږ دې خبره بیان کړې والله علم چې ملګرو بس مقصد بده کی د سلام نه بعد د فجر د ما اذان وروسته د سبا د اذان وروسته نوافل دا صحیح دي کنه سوالو څه فائدہ ملاوي شي د سبا د اذان وروسته نوافل کول څنګه دي کله چې سبا راوخی جو اذان وشي بیا نوافل نه کی سیوار د ورکات سنت نه او کچرتا کور کې د سنت کړي او مسجد تراله او مسجد کې بیا مانځه ته ټیم باقی پاتې نو د ورکات تحیت المسجد هم کولای شي بس نور نشي کولای دلیل سره حدیث ته دلیل اورغه نور مسنی پیشګری غره چې بیا راته چې ستا مذهب سره دلیل په ذکر کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس د سبا د مانځنه وروسته سبا د اذان وروسته سبا د مانځنه وروسته یا بعض روایتو کې راغلي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس الا ركعت الفجر د سبا د رکعتونو وروسته نور منکیږي د نور د رکعتې پورې سیوار د قدور رکعتو دغه سنتونه چې دغه کی او د بل حدیث په بنیاد باندې چې دا دخل احدکم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يجلس د حدیث په بنیاد باندې سره تحیت المسجد امر کولای شي